السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به عزتمندو. نه ویډیو کې درته هر کله ویم عزتمندو، ډیر افسوسناک درناک واقعیا مخه ترغلی د باجوړ سره تعلق لرونکي یو ځوان خپل مور بډای مور او یو ورور ډیر په بيدردۍ سره قتل کړل. آیا دا ولی قتل کړل او د دې اصل وجه سوا مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي. مرګرو ویډیو کتونه مخکې کتا سو زموږ په دې روشنی کلیک چینل کې نیو وای نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالی نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات زر تر زر خبرې ګرګړو. ډیر افسوسناک درناک واقعیا مخه ترغلی د باجوړ سره تعلق لرونکي یو ځوان ظالم را پاسیدل او خپل مور او یو ځوان رور ډیر په بيدردۍ سره قتل. نو آیا دا ولې قتل کړ؟ مرګرو په دې ویډیو کې تاسو ته مون خو چې دا ډیر ظالم د دومره ظلم ولې وکړو. آیا دا د کلی خلکو دا خبره دی او د پلارم دا وینا و چې کله میډیا سره خبرې کولی چې دا ډیر زدي ون انسان او نشبي کوله چې دا غي په وجه باندې کور کې به پهله هم جنگ جګړه کولی، خو ما به دومره خیال نه ساتلو. ما وی خیر د نشایده د نن چراغله د روجینا سټي مخ کې نو د مور سره خلو ولا چې دا غي په وجه باندې هغه په گزاره کو او دا لاړو او تمباچې راوغشته او مور یې قتل کړه. چې بیا پیرورالو چې دا دومره ظلم تا ولیو کو نو د دماغ کار نه کولو او رور باندې مدازو کو چې دا غي په وجه باندې هغه هم په غزه باندې قتل شول. د ظالم دومره غټ ظلم وکړو چې یو رور او یو مور خپل خوګه مو به دردۍ سره قتل کړه. دا غي نه بعد دا او تختیدل او بیا ورپسې ما منډه کا خو چون کې زور نم ډاری د پلار د خلی دا وینا چې زور نه هم ډاری د ما وی چې سینا چې مام هو د دی وجنه اوس و تختیدل او کور او بار پر خو ډیر زیات ظلم او زیاته زکه چې یو مور چې دا وړي کې راستر کړل او دا غي نه بعد هغه قتل کړه او یو ورور ځوان رور او سو د اختر نه بعد دا ورور واده ډیر ظلم زیاته کو دو دته داسې نه و پکار. مرګرو امید ده چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. مرګرو نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره روشنی چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.